محمد نبی اعلان وکړ چې افغانستان ته راځي د حکومتي چارواکو سره ګوري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني کپتان محمد نبی ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به د دولتي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. افغان پیاوړي ارلونډر لوبغاړي محمد نبی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په افغانستان کې د سرطان درملنې لپاره د عادي روغتون جوړولو اعلان کړی و، تازه پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو خپره کړې ده او داسې ویلي دي: د روژې مبارکې میاشتې په 28مه نیټه موږ په افغانستان کې د عادي روغتون جوړولو اعلان وکړ چې په همدې تصمیم زما لومړی سفر د الله پاک کور ته و. د الله پاک نه د دې روغتون د جوړولو توفیق غواړم. بیا به زما سفر افغانستان ته سي، هلته به د روغتیا وزارت او اړوندو ادارو سره ملاقاتونه او مجلسونه وکړم. نوموړی زیاتوي چې د مسؤلینو سره تر خبرو وروسته به د عادي روغتون چې د سرطان د ناروغانو درملنه به کوي بنسټ ږدي او د دې روغتون چارې به پیلوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د درملنې روغتون شتون نه لري او ګڼ شمېر هیوادوال د دې ناروغۍ د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي.